سلامونه ملګرو، زما نوی ولاګ ته په خیر راغلی. نن در باندې د خوست ګورنمنت یونیورسټي شیخ زاید یونیورسټي ګورم، شیخ زاید پوهنتون کوم چې شیخ زاید جوړ کړی دی. دې کې ډېر شی ډپارټمنټس دي چې پکې ایم ډي ده، اکنامکس دی، کمپیوټر دی، اسلامیات دی او بالکل د ښار نه یعنې د خوست د مرکز نه یو سیټ دی او د غره په لمن کې جوړ کړی، ډېره لویه رقبه یې رانیولې ده. یعنې موږ چې ننوتو ما ته خو داسې ښکارېده چې داسې کوم د سوات ټاونشپ ته راننوتی یم، دا لارې دا هر څه یې داسې د هغې په شان دی. دننه پکې خپل انټرنل هاسټل دی، تقریبا دغه 6 بلاکه د هغې دي چې په هغې کې د فیمیل هم او میل هم د فیمیل خو بنچو دي، نو هغه چې دی هغه دغه شان خالي پراته دي. کینټین دی پکې خپل دننه او پارک شان پکې هم دی او بل غټ جومات لري او دې سره دې کې دننه هاسټل هم دی. هاسټل به هم زه تاسو ته ښیم. د یونیورسټۍ کې یو خاصیت دا دی چې دا بالکل د ښار د شور او د ټرافیک د هر څه نه سایډ ده. بله ډېر کولاوه رقبه باندې جوړه ده، یعنې ښه هوادار او رڼادار کلاس رومز دي. په دې یونیورسټۍ کې افغاني او ورسره پاکستاني کوم چې د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي پښتانه دي هغو هم دلته سټوډنټان دي. دا ګورنمنټ یونیورسټیانې چې دا هر کال سکالرشپ ورکوي د خیبر پښتونخوا سټوډنټانو ته چې په کال کې یو پیر تقریبا دغه ټیسټ کېږي چې 80 سیټونه چې پکې دي هغه پکې د ایم ډي او نو ټول کمپیوټر او پښتو انجینر دغه. یو بل انټرسټینګ ځای مې ولید چې دننه په دې کې باغ کرلی شوی دی، په هغې کې مطلب مڼه او کینو وغیره دا میوې کېږي او بیا دلته کوم هاسټل کې چې سټوډنټان دي هغو ته بیا پرووایډ کوي. زه تاسو ته به هاسټل هم ښیم. هاسټل هم تقریبا دغه 6 بلاکه دی، 2 فلوره دی. یو روم کې تقریبا دغه 5 کسان دي چې یعنې د چپرکټو دا کوم ډبل سیټرې چې دي په دې کې پکې سټوډنټان سملي او واشرومونه چې دي هغه د روم نه بهر دي او بجلي او وغیره دا هر څه ورته برابر او خوراک مراک هم هاسټل خپل ورکوي. دلته کې زموږ ملګرو د پښتونخوا ستاسو لپاره مې غوښتل چې یو ښایسته شان بلاګ جوړ کړم، تاسو دا یونیورسټي وینئ او دا لوکیشن ځکه چې ما خپله سرچ کولو داسې یوټیوب وغیره کې داسې کوم ویډیوز مې پیدا نه کړل د دې یونیورسټۍ. نو ملګرو امید لرم چې دا ولاګ به مو خوښ شوی. میلاویږو به په نیکسټ ولاګ کې. د الله په امان.